قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن محترم حاضرون او سامعين یو شی چې ټوله نړۍ منلی د هغه نه څوک انکار نشي کولی هغه مرګ دغه مرګ یو کتاب کې وایي تحفة المؤمن د مسلمان لپاره د خدای له طرفه یو تحفه ده د انسان په داسې تکالیفو کې پاتې شي خپل کور پسې په تنګېږي یو ورځ به خدمت وکړي جمعه به خدمت وکړي دوه جمعې به خدمت وکړي ځکه په تنګېږي موږ تاسو لپاره پروګرام د کورنۍ د صبر لپاره یو لوی عالم دغه مبارک کیسه کوي وایي چې ورلاړې نه وایي دوه رکعته مونځ مې چې وایي وکړه وایي داسې خوند یې رانه کړه داسې زر مې وکړه بیا وایي ویده شوم خوب مې ولیدل وایي دا مړي راسره غږېږي وایي څه حال یې ده ما ویل داسې حال مې ده وایي راته یې وویل چې تاسې عمل کوئ خو بې باندې پوهېږئ او موږ چې بې باندې پوهېږو عمل نه شو کوی تاسې عمل کوئ دا دوه رکعته مونځ یې وکړه تا ته ډېر عادي غوندې معلوم شو دا ډېر لوی عظمت لري او موږ چې عمل نه شو کوی پرې پوهېږو عمل نه شو کوی نو وایي زه خوشحاله کوم بیا ما ورته ویلې چې تاسې دغه مقبره کې تاسې دا مشر دی تاسې څوک ده غټ دی تاسې څوک ده وایي یو قبر ته اشاره وکړه وایي چې دغه په موږ کې مشر ده وایي ما په دې خوب کې الله تعالی ته عرض وکړه چې یا الله دا مشر دا د قبر شیطان ما ته معلوم کړه دا څوک ده دا وایي له قبره راوڅ ګوري یو ځوان ده سبحان الله وایي موږ ورته ویل چې د مسلمانانو د ډېرې مشر دی وایي و وایي ما ورته ویل چې دا ډېر حج به دې کړي نفلي حجونه به دې ډېر کړي چې مشر سوی وایي نه بیا مې ورته ویل چې ډېر زکاتونه به دې ورکړي وایي نه دا منځونه دا مې ټول ورته یاد کړي نو ما ورته ویل چې دومره ډېر اعمال دې نه دي کړي نو څه شي راباندې ته د دې مقبرې مشر مقرر سوی وایي ما ورته ویل چې ما صبر کړی په مصیبت باندې ډېر غمونه را رسېدلي دي ډېر آفات را رسېدلي دي نو د دغه صبر په وجه زه رب العالمین د دې مقبرې مشر ګرځوم